سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغان کرکټ بورډ د نړیوال شلوريز جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ټاکل شوی چې په 2022 کال کې نړیوال شلوريز جام د روان کال د اکتوبر میاشت په 14مه نیټه د استرالیا هیواد په کوربتوب پیل شي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې مستقیما په دغه جام کې ولوبیږي. افغان لوبډله په دغه جام کې استرالیا، نیوزیلند، انګلستان ترڅنګ دوه نور لوبډلو سره چې کوالیفای پکې کوي ولوبیږي. د جام ته استرالیا، سویت افریقا، انګلستان، بنگلادیش، نیپال او ویسټ انډیز خپله لوبډله اعلان کړې ده چې نن اوومې لوبډلې په توګه افغانستان هم خپله لوبډله اعلان کړه چې تر ډېرو لوبډلو کې ځوان لوبغاړي ته چانس ورکړل شوی دی. په اعلان شوي لوبډله کې لوبډل مشر محمد نبی عیسی خیل ترڅنګ رحمان الله ګلباز، حضرت الله زازا، ابراهیم زدران، درویش رسولی، نجیب الله زدران، قیس احمد، عثمان غنی، مجیب رحمان، عظمت الله عمرزی، سلیمان صافی، راشد خان، فضل الحق فارقی، نوین الحق او فرید ملک شامل لوبغاړي دي. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا افسر زازا، شرف الدین اشرف، ګلبدین او رحمت شاه اخیستل شوی دی. د یادونې وړ دی چې شلوريز نړیوال جام به سږکال استرالیا هیواد په کوربتوب راتلونکي اکتوبر میاشت په 14مه نیټه پیل او د نومبر تر 14مې بیا دوام پیدا کړي چې شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي. په دغه جام کې 12 لوبډلې ګډون کوي چې افغانستان په ګډون 10 لوبډلې مستقیما او 2 نور لوبډلې د کوالیفای له لارې ورته راځي. چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.